السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به ستاسو در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د ټلیفون خبرې په خپل موبایل کې واورئ. هو ملګرو، ما تېره یوه ویډیو جوړه کړې وه چې په هغې ویډیو کې ما درښولی وه چې موږ څنګه کولی شو چې د بل چا د موبایل میسجان په خپل موبایل کې وګورو. نو بیا ډېرو کسانو په هغې ویډیو کې هم کومنټ کړی و او ما ته یې میسج هم رالیږلي وې چې ته موږ ته راوښیې چې موږ څنګه کولی شو چې د بل چا د ټلیفون خبرې په خپل موبایل کې واورو. نو ملګرو ګوره، دغه طریقه زه درښیم. نو له دغه طریقې چې تاسو باید غلطه فایده نه واخلئ. اوس مثال ملګرو، تاسو یو ځای ته روان یاست او ستاسو په موبایل کې چارج ختمیږي، نو بیا تاسو د خپل موبایل ټول ټلیفونان د خپل ملګري په نمبر باندې واړوئ. نو بیا ستاسو ته کوم ټلیفونان راځي هغه به ستاسو په نمبر باندې نه درځي، هغه بیا ستاسو د ملګري په نمبر باندې ورځي. نو یعنې تاسو صحیح فایده ځینې واخلئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو، لر به تاسو د هغه سړي موبایل در واخلئ د چا د ټلیفون خبرې ستاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې واورئ. نو ملګرو، کله ستاسو د هغه سړي موبایل در واخیستی، نو اوس به تاسو د هغه سړي په موبایل کې وډایل فیډ ته راسئ. نو ملګرو، کله ستاسو وډایل فیډ خلاص کړئ، نو اوس دلته زه یو کوډ درښیم. تاسو به دغه کوډ د هغه په موبایل کې ووهئ. ملګرو، دغه کوډ د *62* او له دې بعد ملګرو تاسو هغه نمبر کې ولیکئ په کومه نمبر ستاسو غواړئ چې د هغه ټلیفون خبرې واورئ. نو دغه رقم یعنې ملګرو *62* او له دې بعد به تاسو خپل نمبر کې ولیکئ. دغه رقم زه خپل نمبر کې لیکم. نو ملګرو، کله ستاسو نمبر کې ولیکل، نو دغه رقم اخره ته به تاسو هیش ووایئ. ملګرو، *62* بیا خپل نمبر او هیش بیا اوکې کړئ. نو ملګرو، کله ستاسو دغه اوکې کړئ، دغه رقم ګوره کال فارورډینګ ریجسټریشن واز سکسسفل. ګوره ملګرو، دا سکسسفل سو. اوس کله هم هر څوک دغه سړي ته، یعنې دا ستاسو ملګري ته څوک ټلیفون راوکړي، هغه په دې نمبرو باندې نه راځي، هغه به کوم نمبر چې هلته موږ ورکړو په هغو نمبرو باندې به ځي، یعنې موږ په خپل نمبرو باندې به راځي. نو ملګرو ګوره، بیا هم درته وایم له دغه طریقې چې تاسو غلطه فایده مه اخلئ، له دغه طریقې چې تاسو سمه فایده واخلئ. دغه رقم ملګرو کوم بیرته دغه ختموئ، یعنې تاسو بیرته غواړئ چې دغه ختم کړئ، چې د کوم ټلیفونان چې دی هغه دې بیرته دته خپل ورځي، یعنې دغه سرویس هم بیرته ختموئ. نو ملګرو، دغه لپاره به تاسو وایئ هش بیا 62#. ملګرو، دغه کوډ به کې وایي او اوکې به کوئ. نو کله ستاسو دغه اوکې کې ملګرو ګوره رالی وایي کال فارورډینګ ایر از سکسسفل، دا ختم سو. اوس بیرته دغه سړي ته په خپل موبایل کې ټلیفونان راځي. نو ملګرو، ډېره ښایسته طریقه ده، تاسو باید صحیح فایده ځینې واخلئ. نو ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو، ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.